ملاو هغه به وعظونه کول، تقریرونه به کول، دنیا به جړوله خندوله، لویه دنیا به ورته ناسته وه او چې کور ته به راغی نو بیا به ښځې ورته د شرابو کټوری تیار کړی هغه به یې وڅکلو، ټوله شپه به دی هم ګډېدو، ښځه به هم ځان ته ګډوله. یو بزرگ په لاره تېرېده، دی لګیا دی تقریر کوي، خلق لویه دنیا ورته ناسته ده. وا بزرگ چې څه وخت کې وکته نو په دې مجلس باندې رحمت نه ورېده. ډېر ساعت ولاړو، حیرانو چې دا دومره ښه مجلس دی، جماعت دی، دین پکې بیانېږي او په دې مجلس رحمت نه ورېږي چې دا چل څه دی. نو د ده کور ته لاړو، دروازه کې ولاړ دی، ښځې ورته خیر راولېږلو، څه چې زمونږ د ملک رواج دی، اوړه واخله یا پیسې واخله. ده وی نه علم، پیسې واله نه علم، روټۍ خورې نه. نو څله ولاړې؟ ویلی بی بی یو تپوس کوم که صحیح جواب دی راکړه. ویلی څه ستا د دې میړه څه عمل دی؟ ما د میړه څه عمل دی؟ هغه دی لګیا دی جومات کې کنه. ورته نه د کور عمل به راته ښیې. هغه پوه شو چې دا څوک الله والا بزرگ دی. ورته فقیر صاحب دی چې څه وخت کې راشي د خپل زیرو بم نه دا کټوری ورته ما تیار کړی، دا اوسکي او دا باجه، دا باجه راوالي، دی باجه غږوي او ټوله شپه زه ورته ګډېږم. ده وویلې اوی دا په دې مجلس چې رحمت نه ورېدو نو وجه دا وه. ځکه مولانا روم ویلی دي چې واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند، واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند، چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند. واعظان په منبر او په محراب باندې صاحب جلوگر داسې لګیایي، ځمکې او اسمانونه جنګوي او خلق لوټ پلوټ کوي، لیکن چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند، چې خلوت ته لاړ شي بیا بل څه. عزیزانو یو وخت داسې و چې زما ذهن هم د هلکوالي زمانه کې دا نه منله چې یاره داسې به څوک داسې کوي. اوس مې ومنل په دې محراب او منبر جلوګرۍ نه بعد دا خلق ټوله شپه وي سی آر ته ناست، دمتوب او کنجرتوب ته ناست. نو اوس مې یقین راغی چې دا خبره بزرگ ټیک کړی او د مولانا روم خبره خو بیا د سندان گزار دی، نو داغه خبره چرته غلطه. نو زما عزیزانو هغه فقیر ورته ووی چې دی څه وایي چې څه وخت کې تا ته وایي چې کټوری راواله، وی دی راته وایي چې راواله هغه کټوری، خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي. ویل ښځه چې بېګاله راشي او تا ته وایي چې راواله کټوری، خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي، نو ته ورته وایه غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دی، غفور الرحیم خدای خو ان بطش ربک لشدیدم دی. الله وی اے حبیب زمان نیول داسې دي
چې یو ځل پکې څوک راشي بیا د دنیا یو طاقت یې رانه خلاصولی نشي. نو ته ورته ووایه چې غفور رحیم خدای خو قهار و جبار هم دی او ان ربک بطش ربک لشدیدم دی. ویلې خالق چې بېګاله دی راغی خلق یې رسخت کړ راوړه کټوری خدای غفور رحیم. ویل ښځې ورته ویل سړیه خبره واوره خدای غفور رحیم دی خو قهار و جبار هم دی ان بطش ربک لشدیدم دی. ویل ها کټوری په دا ځمکه وویشت او ویل یا الله توبه په سجده پرېوته او معافي خبره خلاصه شوه. څه میاشت دوه درې تېرې شوې فقیر بیا په لاره روان دی بیا لګیا دی تقریر کوي. فقیر چې اسمان ته وکته د الله کروڑونه و ربونه رحمتونه پرې راوړل. بیا یې کور ته لاړو دروازه کې ودرېد. بیبي راله څه وی فقیره؟ ویل زه هماغه فقیر یم. کار وشو؟ ویل کار خو داسې وشو چې زه درته اوس څه ووایم. اوس چې د جومات نه راشي ټوله شپه یې زم په مونځو درولیم او په خپله هم خدای ته په سجدو پروت. ټوله شپه زم جاړم او دی هم خدای ته جاړي. زما عزیزانو د چا چې خپل اندرون صفا وي اندرون پاکی داغه خبره په خدای قسم د غشي گزار او د ګولۍ گزار څه شی دی چې په چا ننوځي داغه خبره د غشي او د ګولۍ نه زیاته تیزه په سړي ننوځي. دا زمونږ خبرې چې خلق د سړو نه ګڼي داغه وجه دا ده چې وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي کمی نوم واغستو ستا. زمون خپل اندرون پلیت او مردار. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه زمانہ وا دا ډېر لوی سړی و د کلي کې یو ډمه وه هغې به 1500 روپۍ د یو شپې اخیستې. چا به چې ورسره شپه تېروله 1500 روپۍ به خلق وله راله وی صاحب دا خو غرق شو د دې بیړه غرقه شه دا 1500 روپۍ خلک کورونه خرڅوي څوک پټي ګاڼه کوي څوک ځمکې ګاڼه کوي لکه پښتنو کې عام رواج د زوی واده دی هغې دپاره پټی ګاڼه کوي مینه ګاڼه کوي چې ډمه رانولي م سترګه یې ټیټېږي. په پېښور کې دی چې واده یي صاحبه چې پولیس بینډ رانولې یا فوجي بینډ رانولې یا دا بارډر والا د زناور بچي د دغو بینډ رانولې صاحبه بیا دې سترګه ټیټېږي. تاسو خیال راغی کلو کې چې ډمه رانولې بیا دې سترګه ټیټېږي د ښځې سترګه دې ټیټېږي ستا ټیټېږي. تاسو خیال راغی نو ابو شیخ جنید بغدادي ته خلقو وی چې بیړه د دې خلقو غرقه شي هغه طبعي جوړه ده. شیخ جنید بغدادي وی ښه خلق داسي جهاد دې ته وایي انسداد د جرائمو دې ته وایي. جواب ورولېږلو خپل شیخ چې اډمې ته ووایه چې بېګاله تا کور ته به شیخ جنید بغدادي راځي چې بل چا نه پیسې وانه لي. شیخ چې ورغی اډمې ورته ویل چې زما کور کې شیخ جنید بغدادي څه کوي؟ پیر دی بزرګ دی. وی نورې خبرې پرېږده پیسې به 1500 روپۍ لې او شیخ جنید بغدادي به ستا کور کې شپه تېروي. نل ډېره دمم په هیبت ته چې بیړه یې غرقه شي دا دومره بزرګ او پیر او دنیا منلو والا کنه دا نو ماښام ماسخوتن منځ شو شیخ جنید بغدادي شیخان ورسره دي او د ډمې کور ته روان. هسې د شیخ جنید بغدادي د ایمان ته وګوره چې دې خبرې ته نه ګوري چې زه د ډمې کور ته ځم دا خلق به څه وایي. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې په اخبار کې راشي چې سبا به د بجلیګر ملا د پلانې ډمې کور ته ځي تاسو به څه وایئ؟ یعنی
ستاسو دا سرونه به دا ومني چې دا مولانا صاحب چېرته تقریر کولو له ولځي نو اخبار به لاس کې والي راشه که نه راشه او بیا دا ساربزن طلاقي چې دي چې دا ما پرتګونه په آسمان کې جنډه کړي دي دغه له خو به یو لویه موقع په لاس ورشي پرون راته یو خان وی اخترم کله کړو مال اختر ویلا مال پرون هو کنه پرون نو دیو خزه مې یو ځای لیدلي ویل پرون کوم ځای اخترو مال پرون اخترو کنه ویل کوم ځای مال هغه صدر نه چې صدر پول باندې زه ته سره یو ځای شو مال تا سره اختر ناست نه اوس بس داسې شو چې ساعت یې ووته ویل نه نه جي هسې تپوس مې کولو مال ما مسې وویلې پرون اختر وکړه بې غیرته ته ما ته وې اختر دې کړی دا د مونږ ملک دی دا د دې خلقو حال دا به د چا ذهن ومني اوس شیخ جنید بغدادي دې ته نه ګوري چې دا خلق به څه وایي چې دا لکونه او زرګونه دنیا مریدان دي او دی د ډمې کور ته نه هلته غرض نفس نو غرض نفس نو غرض د یو انسان بچکولو د ګناه نه اگر که زما نفس پکې تباه شي خو دا انسان دی د ګناه نه بچ کور ته ورغی پیسې ورکړې ویل بیبي خبره وه دا پیسې په کم شرط هلې وی صاحب په دې شپه کې به زما ځان تا ته وقف ته چې څه وایې زه به ویم چې ښه ویل نه خو به نه کې وی نه به شیخانې رسخت کو دی دننه لاړو دروازه یې بند چې دننه لاړو اډمې ته وایي چې بیبي داس چل دی چې زه داسې پیر غوندې یم صفایي زیاته خوښوم ته لاړه شه لږه ولامبه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه ویل ډېره لاړه ویلمبل پاکې جامې واغوستې او راغله ورته وی بیبي ستا او زما خو ټوله شپه دا خبرې به کوو خو زه داسې پیر غوندې یم منځونه مې ډېر خوښ دي نو یو دوه رکاته به تو کړي یو دوه به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوم ویل ډېره ښه ډمه یې په مانځه ودروله چې په مانځه یې ودروله شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نیت پې وتړلو قبلې ته د دې مخ کو په مانځه یې او دې په خپله اوس اسمان ته ګوري او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے پروردگارا زما خودم رکارو چې د دې ډمې کار زناو دا مې د زنا نرونی و او را مې وستتا ته مې ودرولا اوس دینه مخکې زما کار داو چې داسې هیله او وجه مې جوړه کړه چې دا ډمه مې د زنا نه رامنې کړه او تا ته مې ودروله اوس دینه مخکې پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے الله د دې زړه د ګناه نه بندول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی دا ستا کار دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر خدای د دې ډمې د زنا نه زړه تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا چې دا الفاظ ډمې واورېده بېهوشه تر سبا پورې بېهوشه پرته وه سهار چې په هوش کې راله نو د شیخ جنید بغدادي په لاس یې بیعت وکړو او توبه یې وویسته چې مړه کېدلو د خپل وخت لویه ولي او بزرګه وه تاسو خیال راکړه عرض مې داو
چې د اولیاء او د بزرګانو کار دای د خدای مخلوق د ګناه نه بچ کول. خو اولیاء او بزرګان دا زمونږ د زمانه ګڼکپان نه، دا زمونږ زمانه ګڼکپان نه چې دا ځان ته بڑی سی ساتلی چې د مخ کې تیر شي تاسو ورشه دوا ته والا دوا حضرت جینا دوا والا، دا ګڼکپان دی او دا د جیبونو ګڼکپان دی. اولیاء درته خیر، اولیاء دا نفس ده. نفس قرآن کې 3 قسمه راغلي: نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. دا نفس ده، دا باقاعده د انسان غوندې خبرې کوي د اولیاء سره. اوس دا خدای پر تاسو پیژنئ نه چې نفس ته تاسو نفس چې ده تشو متیازو دی شي ته وایي، نفس میں خراب ته وایي، نفس دغه شي ته وایي. نفس ته پیژنئ. نفس 3 قسمه: نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. بیا دا نفس په هر شکل کې متشکل شي او د انسان په شان خبرې کوي. سړي خبرې د نفس بزرگ ته وایي چې کله را باندې وخوره. کله پیژنئ؟ پانچې دا خپې جنگیر پورې وغیرہ کې چې سرونه خپې دا ډېر غوړ شي. بزرگ ورته سبا به در باندې وکړه چې سبا به شو، نفس به ورته بیا وایي چې ځکه ویل نن نه سبا. 19 کاله تیر، 19 کاله اول ورځ نفس ورته وایي چې په ما پانچې وخوره او دی ورته وایي چې سبا به ده. نو نفس ورته څه وایي چې ہر شب گویم کے فردا ترکنی سودا کنم، ہر شب گویم کے فردا ترکنی سودا کنم، باز چون فردا شود امروز را فردا کنم. ظالم ار ورځ وای چې سبا، بل ورځ بیا وای چې 19 کاله تیر. تاسو وای په ایمان چې مونږ ته نفس کم فرمایشو کې 19 منټ هم په نه تیرو او منډه کوو. 19 منټه ا بزرگ د نفس فرمایش کله غواړي پانچې 19 کال. آخر ورته نفس وای چې خدای دې زما بنیاد وباس چې زه تا نه پانچې غواړم. بس وی نه منې کېږي، وی نه وی راځه چې در باندې وخورم. جنگیر پورې ته بوتلې چې تلي دي پانچې خوړلي. پانچې ډېر قوي او غوړ شی چې شپه شوې ده. نفس ورته ویلي دي چې زه اوس چېرته د زنا بندوبست کوه. دې بزرګ ورته ویل چې حرامي ما چې ته 19 کاله ستاړه چولی و، 19 کاله زه په تا پویم چې ستا ټولې ارادې پلیتې او مردارې، خو پلیت وی او پلیته اراده دی. اوس خامخا مې نه پرېږدې. ویل بلکل چېرته به ځې او کمې ښځې سره به شپه تېرې. بزرګ ویل راځه. یو دمې کور ته تلي، هغې ته وی بیبي کور کې خو د شپه تېروم، پیسې واله هر څومره چې خو په یو شرط. وی څه؟ وی زه چې ستا د کوره سحر وځم نو ته به د دې پاس بلخانې نه چغې کوې چې و خلکه راشئ راشئ وګورئ دا پیر او دا بزرګ بیګا زما کور کې شپه تېره کړې. دا چغې به هغې وی چې دا خو شرمېږ به وعده به راسره. ویل ډېره پیسې ورکړي. وی زه ته خپل ځای کې چېرته الله الله کوه او زه به خپل ځای کې، خو چې سهار وځم نو ته د پاس نه چغې. ډمو بازار خو په بازار کې چې سهار دی راوتی دی او پاس نه دی ډمې چغې کړي چې راشئ خلقه وګورئ دا پیر او دا بزرګ ویل بیګا زما کور کې شپه تېره کړې.
د بازار خلق ورور استاسو غوندې ورپسې الله تو په کانو په سوټو په خشنو باندې صاحب دې مخکې او دا خلق ورپسې او بیړه دې غر کشه پیرا دا دې څوکړه د ډمې کور لاړ یو بیابان کې کېناست اوس خان دي دا نفس ورته وی دی ورته نفس ته وی چې څنګه خوند درک نفس ورته زما د زهر شي هغه پانچې چې ما خوړلې وي په شرمونو دی و شرمونه نفس ورته ویل چې ستا یاد چې بیا د پانچو نامه وانه بیا به غواړي پانچ او په دې مې پوه که نفسه چې دا ټول بدن دی نشته او خالی سر دی شته خبرې کوي نو دې نفس ورته وایي چې ټول بدن مې ځکه نشته چې تا 19 کاله زه اوږې ساتلی او زما تمنا دې نه پوره کوله نو په دې 19 کاله کې زما دا بدن ټول ویلی شوی ویل دا سر دی ولې ژوندی پاتې دی ویل دا سر مې ځکه ژوندی پاتې دی چې تا به ویل نن در باندې خورم سبا در باندې خورم بل څه په دې تمه ژوندی و کینې دا به م ختم شوی بزرګ هوی په تصوف کې لویه غلطي که ما کړې نو دا مې کړې چې نفس له مې تمه د سبا ورکړې وه حالانکې نفس له تمه د سبا نه وي ورکړې تاسو پوه شوئ په خبره زموږ نفس ټول ژوندی او خاټی کټی دی ځکه چې د نفس یو فرمایش مونږ رد کړی نه دی خو چې څه ویلي دي هغه م پوره کړی چې څه وی نو د دې وجې نه عزیزانو اختر راغی او دام د نفس یو حصه ده د نفس اختر هغه اختر نه دی چې کوم اختر صحابهو به کولو یا کوم اختر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اختر نه دی دا خو د میلو د ټیلو د منچو او د کلو خلق چې دی الله دی امان په دې لارو پاس لکه د ملخانو سواره دا نن د اکا بابا میله ده نن د متنو میله ده نن د پلانی ځای دا خلق او د دې خار خلق ورته هغه سخا کړي میخې ساتلي په دې کباب هغه سخا پیاز هغه د مګو ډکه چارونه مړه چې ستا عمر یې دمره مرداري به دې په عمر کې نه خوړلې لکه په ښار کې چې په یو د اختر په ورځ هغه ګندونه یې درته ساتي نو دا د نفس حصې دي اختر هغه اختر نه اختر لویه خوشحالي د اختر مونځ کول د اختر لویه خوشحالي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ادا کول هغه سنت څه دي هغه دا چې په علاقه او په مالت کې وګورې چې د چا یتیم اسې نه چې د اختر جامې نه زمونږ د ماشومانو خو به د اختر نوې جامې کړ نوې کیړی به او د دې یتیم به د اختر جامې نه او ولا جامې جوړې کیړی نه ولا کیړی وای ټوپای نه ورته ټوپای وای اختر د دغه خلک نغره وګوره په دغه ورځ کده چا نغره په دغه ورځ سوړ پاتې مالت کې په کندی کې په کلی کې منچې یا وریجې یا چای نغره سوړو الله به دا ټول کله په جهنم ته بوزي ټول کله به په جهنم نو اختر خدا دې چې د چا زړه پکې جوړ کړي رحمان بابا وی د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه ابراهیم چې کومه کعبه جوړه کړې ده داغه کعبه نه دا کعبه بهتره ده چې د چا زړه ورانی او ته جوړ کړي زړه ورانی او ته ولړه جوړ نو اختر خدا مطلب دی د اختر مطلب ګډېده نه دی د اختر مطلب دمتوب او کنجرتوب نه دی لکه د
د ذلیل حکومت کسٹم ډیوټي ختمه کړه د وی سی آر نه تا خدای تباہ و برباد کا په مکه کې دی اور میګ مات شاه چې تلا 27 رمضان ته تله کسٹم ډیوټي معاف کړه د وی سی آر نه دی ملک ته د وی سی آر ډیر ضرورت دی قوم ته د وی سی آر ډیر ضرورت اوس قوم خو ذلیل قوم دی نن بیان او چابړیواله دا د روخای توخای زامن چې دي د ټولو ځان لاغست سپیره په ګاډي کې به سبزیانې خرڅي هلکه هغه ورځ مې یو ته وی ما ته وی جی بیګاله به د حج دغه ښیي نه دغه تراوی مالتا کرا دا دغه شته جی ما اغسته مال ولې وی کور والا ور وخت طبیعت خراب کینو او ګاډي کې سبزی خاص خدای د کافر بچی ته واستو ګوره اوس څه کې اوس په دا غټ غټ سجاړې په دې د ظالم بچی بڑا سسې دي چې واخونه دی ورانه په دې ګرمای کې په گاډو کې سبزیانې خرڅه او تام په دې لعنت اخته نو اسې مې وی چې اختر خو یو خاص خوند دی چې اهل دل له پروردگار عالم ورکی او د چا زړه پکې جوړ بہرحال خدای پاک دې توفیق راکړي عزیزانو په دې ورځ باندې عام طور خلق سرسایه ورکړي سرسایه به تاسو اورېدلي څوک وایي 10 روپۍ دي او څوک وایي 8 دي او څوک وایي 15 دي او څو مو اورېدلي عزیزانو سرسایه کیږي ټیک 93 روپۍ تاسو خیال راغی 100 روپۍ من غنم دي 100 روپۍ من او یو سیر او پینیمی چې ټاکای د فطرانه غنم کی یو سیر پینځنیمی چې ټاکای د یو سیر پینځنیمی چې ټاکای 3 روپو نم سکم کی تاسو خیال راغی اسم خدای وګماره چې 10 روپۍ سړی ورکي بده خبره نه ده خو صحیح دغه 3.5 روپۍ دا اخبارونو کې دا داسې جوګت ته چې ار سړی وړي والله کې په دې ډنګ دا 15 روپۍ چې چا کړي دي ته دنه تپوس وکړه چې تا د نرخ تپوس کړي ولې وای قجوري سندر بای هغه شی به ورکې چې کوم ستا د وس مطابق ستا د وس نه چې باري هغه شی پتا لازم نه دی نو درینی میں که 15 ورکې لاخر سرسایه ورکول چاته پکار تاسو ګورئ د دې جماعتونو امامان کال 12 میاشتې دغه سرسایه او د قربانۍ سرمنو تناس که امام بال بچیدار او غریبو نو امام لوی حقدار دی بیا امام تور کول پکار په دې خبره پوه شئ که امام مالدارو خمالدارو نو بیا امام لم کور کړه نو بیا هم سرسایه نه ده شوی تاسو خیال راغی غریبو بل بچیدارو نهارو ورد کړه دا سرسایه ده کده مالدار لور کړه دا سرسایه نه ده شوی ورکه به د اختر د مانځنه مخکې که مانځنه رستم شو ساقطیږي نه ورکه به خامه غریب وي بیا در باندې سرسایه نشته سرسایه په هغه چا کم سړی باندې ده چې چا سره دی وخت کې کم از کم 1700 روپۍ نغدي وي زکات د پاره حولان حول شرط ده او سرسایه د پاره حولان حول شرط نه ده او چې د اختر نمخ کې 2000 قریب روپۍ در سره وي نو سرسایه در باندې واجب ده او کدا پیسې در سره نه وي بیا سرسایه در باندې اړو واجب نه ده ما خبره پوهیږم عزیزانو بل خبره دا و چې حدیث کې راغلی چې سرسایه در باندې واجب او صدر سره وو او ور دې نکړه
نو ستا د روجې څومره عبادت چې دی د اسمان لاندې به ځوړندي پاس به الله ته نځي. علما وایي چې سینې ته راتلل دا معنا چې احوال د آخرت په سړي باندې منکشف شي، نو دغه وخت کې بحث د توبې چې دی بیا نه قبلي. احوال د آخرت په منکشف دا معنا چې د زنکدن په وخت کې نیک سړی ته په جنت کې خپل ځای وښودی شي، دی لا په کټ کې پروتي، خپل خپلوان خاندان ته نګیر چاپیر ناستی او د الوداع سلګي وهي او سترګې نیغي نیولي، نو دغه وخت کې دته په جنت کې خپل مقام ښکاري. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ملائکې دغه وخت کې دته ولاړې وي او د ریخمو اعلی قسم رومالونه په لاس کې او انتظار کوي د روح چې دا روح په دې غلافونو کې مونږ واخلو او دا خدای ته یوسو، او بیا ورته خپل مقام خی په جنت کې چې ستا د سترګو پټېدو نه رستو دا بستازي. الله پاک دې مونږ ته مغزه نصیب وکړي. دویم حال د هغه سړي دی چې هغه یا کافر وي او یا خدای نه باغي او سرکش، نو دی په کټ کې پروتي او سلګۍ د الوداع وهي او د خپل ځای په جهنم کې ښکاري. ملائکې ولاړي او ورته اشاره کوي چې د سترګو پټېدو نه رستو به ستا دغه ځای. علما وایي چې دی دغه وخت کې مخ داسې او داسې کوي او د دې یو سترګې نه یې وخبېږي او د بلې سترګې نه یې وخبېږي. دغه وخت کې دی په دې تکل کې وي چې الله چرته بم د تختېدو ځای وي چې زه وتښتم. قرآن کې راځي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله فرمایي چې هغه عظیم ورځ چې ده اب دومره سخته وي، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، چې مطلق انسان به په دغه ورځ وایي چې ای الله چرتم د تختې ځای شته چې وتښتم. آواز به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، کلا لا وزر تختېدی چرته شي او د تختې ځای دی کوم ځای، ځای به کوم خوا. نو عزیزانو عرض داو چې دوه حاله دي، یو د نیک حال او یو د بد حال. اوس هر کله چې احوال د آخرت دا په سړي منکشف شي، نو دغه وخت کې که سړی توبه وباسي هم قبلېږي. علما وایي چې د مسلمان او د نیک سړي توبه په دغه وخت کې قبلېږي چې څه وخت کې احوال د آخرت په ده باندې انکشاف شي او دغه وخت کې دی توبه وباسي، نو هم خدای پاک قبلوي.
لقد آیات ندا معلومی گی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت، گناہ اکڑا پا جہالت او پا ناپویس، ثم یتوبون من قریب او بیا زر توبہ ہوئیس، فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیم، اللہ دا توبہ قبول کر. دا خدا اغا سڑی توبہ دا چی دا چا ایمان برقرار وی پا دنیا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اللہ نہ قبل توبہ دا اغا سڑی يَعْمَلُونَ السُّوءَ چا عمل کئی بد ترغ پورے اذا حضر احدهم الموت چا مرگ ور تراش ترغ پورے دے گناہ کئی دا سڑی زوئی کی گی نا ترغ لگیائی حتی اذا حضر احدهم الموت حتی چا دتا مرگ راش قال انی تبت الان او دے وی یا اللہ اس توبہ باس نو اللہ فرمائی چھ پا دغا وقت کی دا توبہ چھ دا دانکا خبر اخلاص دی باندی دیر دلائل دی دا حضرات علماء کرام یو لوی دلیل پیدا دا کتاسو خیالو کئی موسیٰ علیہ السلام پسی چھ فوج کشی اکڑا فرعون او موسیٰ علیہ السلام دا دریاب غاڑی تا ورسید نو اسمان تے اوکتی چھ خدای اس بد سکی رستو فرعون او داغل اخکر دے او مخ کے دریاب اس بزک سکو نو اللہ ورطا لار برابر ہے ورطاوی اضرب بعصاک البحر پا دی امسادی دا دریاب اوہا دا پا امسا چھ دریاب لگزار ورکو پا دریاب کے 12 لارے جوڑے شو موسیٰ علیہ السلام سر چھ سمر مسلمانان روان پا 12 لارو کی ورکوشو او پکے روان شو. علامہ ابن خلدون وائی چھے کمی لاری کی چھے خلق روانو نو دا اوبو دیوالو نو دا لار دا دلتا دا اوبو دیوال دے دلتا بلا لار دا بیا دا اوبو دیوال دی لار کی چھے کم کسان روان دی نو اغیڑ کے رال چھے اگا خوانا لار والا مرگریم جوڑو بو یا اوڑا نو اللہ دا اوبو پا دی دیوال کی ورطا کڑکائی جوڑے کے کڑکائی نو دوی با پلارم روانو پا کڑکائی کی بے اخپلو مرگرو تم کتا یعنی اللہ دمرا رنجشم دوی نہ برداشت کول چی تالا ما پا دریاب کی لارا درکڑا نو دا خو مالا گرانا ندا چی تا مرگری تم گورے و پا لار کی مروانی نو پا دریاب اوبو کی ورطا کڑکائی جوڑے شیخ سادی سے وہی سرخی چو دیدم بر لبش سرخی چو دیدم بر لبش گفتم کی اینچی کر دئی وہی دا معشوق شنڈی مصری اولی دے ما ورطویچ دا دی سکلی دی دا ولی وہ معشوق راتویچ گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالہ پیتیم دا شنڈی دی ولی سری دی گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالہ پیتیم دا میں دا عاشق یینی ڈکی ڈکی پیالی اس کری وی ماوی چی خواہ دا عاشقانو وینی دی اس کری وی چی آو وی ماور تا بیاوی چی
गुफ्तम के खून आशिका जाया चिरा मेरे खती मा वर्तोई च दा आशिकान विनी फजुल वली तो खुदा बंदे दा आशिकान विनी बस वली तो वे माशु के रात वे गुफ्ता के सादी दूर शो गुफ्ता के सादी दूर शो दरिंजई दस्तूरस्त वेराते वे चे शेख सादी मखिना में लरे शाह जमुंग द मलकदार रिवाज दे चे माशुके दा शिकानु विनीस की रिवाज दे नो अजीजानु जमुंग द मलकदार रिवाज दे के ओ सड़े गलत कार न तोबा विस्तल गवाड़ी बली न प्री तासु ख्याल नो फिरौन सर रविस्तो और मूसा अलैहि सलाम ते आवाज चे मूसा आ खुदा तदे हुआ चे मां बच की पता ईमान रावड़म तो बको मूसा अलैहि सलाम वर्त आवाज चे अल-आना कद नदिमता अल-आना कद नदिमता वला यनफउ नदमु उस पैमाना शो दा उस पैमानतिया से सुद न लगी उस उलमा आई चे फिरौन पे अगा वक्त के इरादा द तोबे ओकड़ा चे स वक्त के दे पे गरगरा शो नो चे स वक्त के अहवाल द आखिरत पे सड़ी मुनकशफ शी आओ करीबुल मौत शी नो बास द तोबे द काफिर न कबलीगी आओ बास द तोबे दा द मुसलमान कबली अजीजानो उस खबर बला खबर दादा ची और सड़े बदाऊ जा लग्याओ सा और आखिर के बबिया तोबा हो बासी तासु ख्याल तोबा हो बास कदा से मर्ग दर तरागे चे द तोबे तौफीक दर ता नसीब नशो मसलन हार्ट दे फेल ला रहे हुआ रेलगाड़ी हुआ कुई तो गुर्जे दे चाउशते ब्या बस चले दाखो अगर सड़े दी दा तस्वुर की चे अगर तखपल अंजाम पतई चे जबा संग मड़केगम और दमर्ग न दुम रवाख मख के बज तोबा हो बास देवजिन अजीजानो तोबा हर वक्त हो बास हर वक्त द तोबे दरवाजा लरे दा माना तोबा से कोठा न दा चे दरवाजा है बंदा लका मुंकी चे मशहूर द दे दा माना दा चे द मुसलमान तोबा चे पर सदाकत भी हर वक्त खुदा कबल लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो रजी यो सड़े रहा वे सैब्ज यो अर्स को वे वाह वे जमा अल्लाह जामन और यऊल अस्मिलुना दी पदे टोले इलाका के ओगर जेदम जामन उलमे खजा गुख्ता चारा नकड़ा जोइल जीने वाणम सो के न राख गुस्से वागस्तम और आलम लस लूणा में लस जामन तपनी का आकड़े यानी खोर में रोर तपनी का यवलुर में चिपाते शो आमेजान तपनी का दडेरे गुस्सेना में दाकार करे या रसूल अल्लाह मुसलमाने गम खुपदे शर्त कदा गुनारा ता खुदा माफ कई दायूलस लुना जान और जामन तपनी का कोल कदा गुनारा ता खुदा माफ कई खु मुसलमाने गम
او کدا ګناه راته نه معاف کوي نو د دې په بدل کې ټول عمر مې جهنم زیاده اړو مسلمانی کی بیا سره پاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو د قرآن دا آیات راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیغمبر دتاو آیا چیغا کسانو چی تاسو پا خپل ځان زیاتے کڑے دی خور دے رور تپ نکاح کڑے لور دے ځان تپ نکاح کڑے لا تقنطوا من رحمت اللہ چی دا خدای دا رحمتنا نا امیدہ نشے ولی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم. اللہ چی اغواری ټول گناہونا سڑی تا معاف کی زکا چا بخون کے اور رحم کو. پیغمبر علیہ السلام ورطاو فرمائے چی بچیا توبہ و باسا او کلمہ ہوا و اللہ عرض در تا معاف کرا. تاسو خیال را نو عرض میں داو چی توبہ کی تاخیر مکوہ چی وسم کیگی ما خان تیمہ پرے دے بلدا چی گناہ در نوشی مون ټول گناہگاریو غلطائی رانا کی نو فوراً پا گناہ پیمان شا او خپل نفس تا تکا او آیا چی یا اللہ معافی در نغوارم غلطی میں ہوگا. ذکر توبہ پا عربی کی خپیمانتیا تا وی توبہ غوگونو نیو تا نوی یا توبہ پا خلا ویلو تا نوی توبہ پا عربی کی خپیمانتیا تا وی التوبت الندامہ توبہ وائی گویا کہ دیتا چه سڑے پا خپلو بدو خپیمان شی دیتا توبہ. یو سڑے دے گناہ اکڑا او آغا پا آغا گناہ فخر کو نو پا دی یوازی گناہگار ندے بلکہ کافر شو. گناہ اکڑاو تا پی فخر کو نو کافر شو. گناہ دے اکڑاو تا پی خپیمانا شوی اللہ بے در تماف. عزیزانو پا قیامت کی بدو قسم گناہو نے یو بدا اللہ گناہو نے چه دا اللہ گناہ دکڑی او یو بدا مخلوق حق وی چکم ستا پا زیمہ پات دا چا مال دی خوڑلی دا چا زمکا دی خوڑلی دا چا کور دی پزور نیولی چانا دی پیسی چانا دی غلا کری چانا دی ڈاکا کری دا حقوق العباد یو حقوق اللہ دی نو دنیا کی اگورے پا توبہ حقوق اللہ معافش دا اللہ گناہ چی دا پا توبہ معافش لیکن حقوق العباد چی دیا پا توبہ نہ معاف کی آب علا معاف کی گی چی اغا حق چی دا چاستا پا ذمہ دے وغا آگے تعداد نو اللہ دے منگا و تاسو پخفلا منامان کیو ساتھ عرض میں داو چی توبہ کی تاخیر مکو نیک کار پیخ شو تاخیر مکو فوراً نکو. عزیزان دا داغا دعا آیاتونو تشریعوا چکم اما ستاسو مخیار یو بلی خبری تب تاسو پتمائے دی اتوار دورز اختر کولو کنیوے دی تب پتمائے چی دی اتوار پورز اختر چنگ شوے تاسو دا جماعت کے ناست خلق پا دا خپل ایمان ہوئی چی مونگ روجنی ولی و دا خالی دورزی ٹھیک دا جی دا خالی پشپا دمرا خلقو میاشت تا کتلیو لکا دا دی پیر پشپا چور تا کتل کتلی مولا نو چا روجہ پکیوا او دا رحمت میاش شورو کے دا نو اسمان تمام نکتا او چې دا شرارتو پکې نو څه دنیا ورته ولاړه وي او کتم چاله میاش نشته
یو خدای ته لږ خپل ګریوان کې وګورئ چې د رحمت میاشت شروع کېده نو ټول پاکستان په ټپ وړوندو چا اسمان ته نه کتل نو موږ د شعبان په حساب باندې فیصله کړې وه چې د خالی روجه ده ځکه چې د سعودي روجه د جمعې د ورځې وه نو لازمن زموږ روجه چې وه هغه د هفتې د ورځې او د شعبان په حساب باندې موږ روجه کړې د اتوار په شپه اول خو زه یوازې نه وم ما سره لوی لوی علما او لوی لوی اتقیا د دین ناست بیا ما چې کوم شهادت اغستی دی نو داسې به په زندګۍ کې اډو چا کړي نه